په بلخ ولایت کې د شمالي ولایتونو ځوانانو ته د فریلانسینګ درې میاشتنی پروګرام پای ته ورسېده. د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین دغه پروګرام ترسره کول د ځوانانو د فکري ودې او پراختیا په برخه کې یو اغیزمن ګام بولي او وایي چې یاد پروګرام له دوی سره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې هم ډیره مرسته کولی شي. این دوره سه ماهه با پدران این فارغین و با اقربای این فارغین ما میگم که در این دوره الحمدلله با وجود از اینکه درس‌های مسلکی خود را آموختند، اما درس‌های دینی، درس‌های تقوا، درس‌های اخلاق را هم الحمدلله آموختند. امی برنامه را در ولایت بلخ آغاز کردیم در حدود 2 سال قبل و الحمدلله بسیار یک برنامه موفقی بود و از تجاربی که ما از او برنامه داشتیم فهمیدیم که یک نتیجه مثبت خواهد داشت و میتونه در اقتصاد جوانان کشور یک تغییر اساسی را ایجاد کنه. له بلې خوا د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د ځوانانو لپاره د اسلامي امارت د ورته تعلیمي پروګرامونو په اړه د خبرو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د هیواد ځوانان باید له شته شرایطو څخه ښه ګټه پورته کړي. الحمدلله د ځوانانو د استعدادونو د دوی د لیاقتو د دوی له زده کړو څخه د سالمې استفادې په صورت کې د فریلانسینګ تخصصي پروګرام چې د هیواد په نورو ځایونو کې هم ترسره سوی دی او دا د په شمال زون کې د فراغت مراسم لرو. مخکې په دغه برخه کې موږ ډېر ځوانان فارغه سوي دي او ښه عواید یې ترلاسه کړي. دا د ویاړ او افتخار ځای دی. ورته مهال فارغ شوي ځوانان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاینیت کړنې وستایلې او له دغه ډول پروګرامونو برابرول په هیواد کې د بیکارۍ کچې راټیټولو په برخه کې یو غوره ګام وباله. ما در این دوره سه ماه 3 بخش آموزش دیدیم: گرافیک دیزاین، وب دیولپمنت و ای کامرس بود که در هر بخش که در می 3 بخش در بخش فریلنسینگ فعالیت نمودیم. تقریبا په ظرف د 2 میاشتې کې ما $3,500 عاید درلودلی دی. نو نور ځوانانو ته مې هم دغه توصیه ده چې تاسو په داسې برنامو کې اشتراک وکړئ. د یادونې وړ ده چې د فریلانسینګ د تخصصي روزنیز پروګرام په پای کې د بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب ولایتونو څخه 29 تنو فارغانو ته سندونه ورکړل شول. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د کابل او کندوز ولایتونو څخه هم په سلګونو ځوانان له دغه پروګرام څخه برخمن شوي دي.